کوم انسان چې تا پسې وجړېدو او تا ته یې وجاړل نو یقین وساته په زندګۍ کې به بیا تا بل داسې انسان ملاو نشي. هغه ځکه وایم دا خبره ځکه کوم چې کله انسان جاړي کنه نو زړه خوږیږي، زړه یې دردیږي، او چې کله زړه ودردېدو زړه له دردیږي اله خوږیږي او ال انسان جاړي چې د چا تا سره حد نه زیات مینه وي، ته یې د حده زیات خوښ وي. څوک چاله مینه کوي او دا انسان در سره مخلصه مینه کوي. دا انسان چې تا پسې جاړي یا در سره تعلق ساتي یا در سره ملګرتیا کوي، داسې کس کله مه خفه کوه. کله چې داسې کس ته خفه کړي یقین وساته ستا به بیا خوشحالي نه وي، ستا په ژوند کې به بیا سکون نه وي. او بله خبره درته کوم، الله تعالی داسې چانس بار بار انسان نه ورکوي چې تا ته مخلص هلک ملاو شي یا مخلصه جنۍ درته ملاو شي. دا یاد وساته داسې کس کله مه خفه کوئ، ځکه چې دا د زړه نه مینه کوي، دا د زړه نه تا سره تعلق ساتي. نن سبا داسې وخت دی چې هر سړی تا سره د زړه نه تعلق نه ساتي. امید لرم چې ویډیو ستاسو خوښ وي. الله په امان.